اسلامي امارات د پاکستاني رژیم د تېرې شپې بریدونه یو بزدلانه عمل بللی او په کلکو ټکو یې غندلی. په همدې حال کې بیا بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شارجفیر هم اظهار کړی او د کابل قاطع دریځ یې ورسره شریک کړی دی. پاکستاني رژیم تېره شپه یو وار بیا پر پکتیا، پکتیکا او کونړ بریدونه وکړل چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 26 ملکي وګړي شهیدان او 143 نور ټپیان شول. پاکستاني رژیم یو وار بیا ادعا کړې چې خپل مخالف وسلوال یې په نښه کړي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې د پاکستان دا بریدونه تر کله؟ کابل تر دې وروسته کومه لار ورپاتې ده او ولې د افغان وګړو غږ هېڅوک نه اوري؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو روح الله هوتک صاحب او په څو شیبو کې به راسره د سیاسي چارو کارپو قاري سعید خوستی هم په بحث کې یو ځای شي. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه سئ، ښه راغلاست. مومند صاحب، ولې پاکستان یو ځل بیا پر افغان خاوره باندې برید وکړ؟ ښځې، ماشومان په شهادت رسېدلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صاحب سلامونه تاسو ته، هوتک صاحب محترم ته، قدرمنو لیدونکو ته. لومړی خو باید دا ووایم چې نن نه د پوهنتون استاد یم، نه د سیاسي چارو کارپو یم، د یو ویرجن افغان او هغه افغان چې متضرره شوی دی او د هغه ماشومان په شهادت رسېدلي، خویندې په شهادت رسېدلي دي، مېرمنې په شهادت رسېدلي دي، هغه په صفت راغلی یم دلته غږېږم او باید داسې خبرې وکړو چې د هغوی د زړه خبرې وي، ځکه چې نن موږ او تاسو یې ګورو چې داسې یو جنایت ترسره شوی ده چې د بشر په تاریخ کې تاسو وګورئ بېساره ده چې د یو هېواد ماشومان، زنانه دا په توره شپه کې په شهادت رسول کیږي. له دې نه غټ جنایت نور نشته چې ترسره کړی دی او دا یو بشري او دولتي تروریزم ده، دا تروریستي حمله ده چې د دولتونو له خوا نه کیږي، ترسره کیږي. پاکستان که ته وایې چې ولې دا برید ترسره کوي او تر کله به یې ترسره کوي، دا تر هغه وخت یې ترسره کوي چې ما او تا خپله ځان جوړ نه کړو. تر هغې پورې چې همداسې بدبختي کې یو، په جګړو کې اوسو، یووالی ونه لرو، یو باثباته هیواد ونه لرو، دا حملې به موږ ترسره کوي. ځکه یې ترسره کوي چې هغه په افغانستان کې موخې لري. هغه د افغانانو سوکالۍ ثبات نه غواړي، هغه په افغانستان کې پرمختګ او ترقي نه غواړي. دا به یې نه لومړی ځل وي او نه به یې وروستی ځل وي چې په افغانستان کې دا کار کوي. په وار وار سره یې ترسره کړي. ما داسې یو راپور واورېده چې حتی په 9 میاشتو کې 1000 کسان یې په شهادت رسولي. دا غټ آمار دی چې موږ او تاسو نن ګورو، افغانان په سر سترګو ګورو او زغمو یې. په دې کې زه یوازې لومړی خو موږ او تاسو افغانان ګرم یستو، موږ او تاسو د خپل هیواد لپاره نه افغانانو په سمه توګه کار نه دی کړی دی، دا 45 کال همداسې به ځورېږو. دویمه مرحله کې نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونو سازمان، د بشري حقوقو کمیسیون چې دوی دایه د بشریت لري، چې د بشریت لپاره کار کوي، نړیوالې سولې لپاره کار کوي، هغه دولتونه چې متجاوزین دولتونه دي، تجاوز کوي، تیری کوي، د هغو مخه به نیسي. نن هغه ټول دروغ ووته. نن په سر سترګو ګوري چې ماشومان په شهادت رسېدلي، په وینو لت پت دي، زنانه په وینو لت پت دي، دوی هېڅ غږ نه پورته کوي د افغانستان. ولې غږ نه پورته کوي؟ د دې لپاره غږ نه پورته کوي چې اوس نړۍ د لیوانو دره ده. دلته د هغه لیوانو غږ پورته کېږي چې هغه زورور دي، د هغه زمریانو غږ پورته کېږي چې هغه زورور دي، قدرت لري، ځواک لري. د ضعیفه هیواد، هغه هیواد چې هغه وروسته پاتې هیواد وي، د هغه غږ نه پورته کوي. که چېرته یې پورته کوو خو دغه بشري ناورین ده، دغه جنایت ده، ظلم ده. ولې غږ نه پورته کوي؟ دې لپاره نه پورته کوي چې د هغه هیوادونو تر شا نور قدرتونه دي، هغوی ویره لري، بودیجه یې نور قدرتونه ورکوي، هر څه چې فرمان هغوی ورکوي دا کار به کوي. که نن د تا تر شا یو قدرت ولاړ وي، ستا غږ به هم بیا اورېدل کېږي. که نن ته په خپله کور دننه جوړ اوسې، د قدرت خاوند اوسې، د ځواک خاوند اوسې، ستا غږ به پورته کوي. خو نن نه قدرت شته نه ځواک شته. موږ د دې لپاره چې افغانستان 45 کاله جګړه تېره کړه، افغانستان په بدبختي کې و او دا بدبختي و، دا جګړې و، دا نفاق هم همدغه هیوادونو په لاره اچولی و. د دې لپاره چې د دوی ګټې په خطر کې وي، اوس هم کوشش د دې لري چې افغانستان باید پرمختګ ونه کړي، افغانستان باید باثباته پاتې نشي. د همدې لپاره ده چې موږ او تاسو ګوري هر ورځ وژل کیږو. یو څه باید ووایم
په واضح ډول وایم، په واضح ټکو وایم، دا د خلکو غوښتنه ده او دا ولس یې غواړي. ما ویل چې داسې فکر وکړه چې زه د پکتیا نه راغلی یم، زه کونړ نه راغلی یم، هغه درد مې راوړی. نن چې هغه ماشومان ګورم هغه زما اولادونه دي چې که سبا هغه مري نن زم بل که نن هغه په شهادت ته رسېدلي سبا به زه یم، سبا به زما اولادونه مي. دا د دوی غږ ده. سفیر نور په افغانستان کې موږ نه غواړو په سفارت کې. باید سفارت وتړل شي. وخت چې تجارت مې در سره بند دی، ټول هر څه مې در سره بند دي، سفیر دلته څه کوي؟ سفیر په سر سترګو ګوري چې زما ماشومان وژنې، په شهادت رسوي، زموږ زنانه په شهادت رسوي او ته په سفارت کې ناست یې. سفارت نه غواړو. که داسې مسله وي چې موږ سفارت بل چا ته هلته ورکړي، خو بیا موږ یم بلوچانو ته دلته بیا سفارت ورته تسلیموو، د پاکستان بیا هغو ته یې ورکوو. دویمه غوښتنه، بښنه غواړم چې دا باید ووایم، دا د خلکو خبرې دي. دویمه غوښتنه مې دا ده، په هر قیمت چې کیږي، که زه د ډوډۍ پیسې نه لرم، زه دفاعي سیستم، رادار سیستم لپاره ټول افغانان اوس حاضره دي. موږ په خپل بودیجې پیسې اچوو. د دفاعي سیستم باید ژر تر ژره فعاله کړو. تر کله به 40 نفره 50 نفره د ما وژل کیږي؟ هغه خو رحم په تا نه کوي، هغه خو جنایتکار ده، هغه خو قاتل ده. چې وخت جنایتکار او قاتل ده، نو زه باید خپل دفاعي سیستم فعاله کړم، نور پرې نه ږدم چې زما یو لیس خاورې باندې تیری وشي. مننه. هوتک صاحب، بالاخره تر کومه به جنازې پورته کوو، تر کومه به قرباني ورکوو او تر کومه به مظلوم یو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمدي صاحب، تاسو جناب استاد محترم مومن صاحب، استاد محترم سایدي صاحب او درنو محترمو تخنیکي همکارانو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمدي صاحب، په لومړي سر کې د دغې غمیزې په مناسبت باندې د افغانستان مظلوم ولس ته تسلیت وایم. الله جل جلاله دې د دغو قرباني سویو افغانانو شهادتونه په خپل دربار کې قبول کړي او هغه زخمیانو ټپیانو ته د الله جل جلاله عاجله شفا ورکړي. او هغه څه چې همیش مو تکرار کړي او همیشه مو تکرار کړي دي. له بده مرغه په 45 کلونو کې د افغانستان دغه ناتار د همدغسې یوه تپل سوې سناریو له مخې رامنځته سوی ده. تا ویلې تر کله موږ په یو جګړه کې ښکیل یو، او دا جګړه نننۍ نه ده او دا وروستۍ جګړه هم نه ده او دا تحمیل په موږ باندې اولنی تحمیل هم نه ده. زه ځینې لاسوندونو باندې خبره کوم او دا وایم چې که په اوس په افغانستان کې د ثبات خبره کوو، دا ثبات پاکستان نه لوري، لکه مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته درلوده. لکه نن موږ اقتصادي رغښت لرو، دا پاکستان دغه خپل فوق العاده استفادې له امله چې له دغې جغرافیې نه به یې کوله، که هغه په انحصاري چوکاټ کې وه، د تجارت په چوکاټ په برخه کې، که هغه له منابعو نه استفاده وه، که له تور بازار نه استفاده وه، او که هم د ستراتیژیک د نورو هیوادونو په وړاندې په دې جغرافیه کې استفاده وه، له هغه نه یې لاس ختلی ده. ما د 3-4 نقاطو په مورد باندې اجازه راکړه چې تفصیلي په دې باندې پوه شو چې ولې موږ او تر کومه حده پورې د دې زغم باید ولرو. کله کله خو د ملت تقاضا دا وي چې عملا په دې جګړه کې ښکیل چې د شهیدانو غچ دې دستي واخیستل سي، خو په دې باندې یو نوع وضاحت لرم. زه نه غواړم د یو افغان په صفت باندې افغانستان او د افغانستان اوسری راټوکېدلی نظام چې په مختلفو برخو کې د نه له ځان سره ستونزې لري، په سیاسي، اقتصادي، په ټولنیزو، حتی د دفاعي سیستمونو په چوکاټ کې، لکه مومن صاحب اشاره ورته وکړه، لکه نوره په یو تمام عیاره جګړه کې ښکیل سي. نو هدف دغه ده، که تر اوسه پورې د موږ مسیران لږ تعامل نه کار اخلي په دې برخه کې، نو خبره پکې دغه ده چې موږ په یو تمام عیاره جګړه کې ښکیل نه سو. اصلي پاکستان د افغانستان لپاره کله چې د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم سوی ده، په تمامه معنا باندې دا څلورم زور ده چې په افغانستان باندې یې وهلی، تر څو دا نظام له پښو وغورځوي، دا ټولنه وپاشي، دلته یو وارې بیا بربریت او وحشت او دلته انفصال د جغرافیوي رامنځته سي. مهمه نقطه پکې دا ده محمدي صاحب، که راځو دې ته وایو چې راسه اوس د مهاجرینو راویستل له افغانستان نه او سره له دغه پروني اقدام نه بیا هم سبا ته د مهاجرینو نیول راپیل کړي دي او بیا یې نیسي او رالیږي افغانستان ته، دا د ټولو قواعدو خلاف عمل ده که نه؟ دا د یو ټولنیز فشار په توګه په افغانستان او په دې نظام باندې او په دې ټولنه باندې یې بلې که یې نه بلې. له همدې امله یوه غټه ضربه د دې نظام د رسولو لپاره همدغه سناریو ده چې دوی غږول. دویمه مسله ده، په اقتصادي لحاظ باندې دوی ټول محدودیتونه په افغانستان باندې وضع کړل، تر څو د نظام له پښو وغورځېږي، تر څو پورې انحصار له ځان سره یې درلوده، د حاصلاتو د وتلو په وخت کې لارې بنده که، شیان مه راپرېږده، ټکس غیر قانوني لوړ که، محدودیتونه وضع که. دا د همدې لپاره و چې د نظام له پښو وغورځېږي، د همدې لپاره و چې د نظام په وړاندې باندې ملت راپورته سي، د همدې لپاره و چې دلته د نظام د پایښت لپاره هغه کومې ستنې چې را جوړې کړي دي دا ثبات پیدا نه کړي او دا په بدبختۍ باندې واوړي.
له هغه نه راوروسته بیا چې کله په سیاسي لیول باندې سټیج په لاس باندې ورغی محمدي صاحب تر 540 پورې تروریزم ډلې په افغانستان کې نښاني کړلې او له بده یې لا پسې دا چې خپل ځان یې د افغانستان له خاورې نه د تروریزم په چوکاټ کې دننه متاثر او متضرر حساب که او ځکه د ټولو نړیوالو خوله ورباندې پټه کړې ده. زه روابط نه لرم سټیج دی لري په افغانستان باندې تور پورې کوي دا یې بل سیاسي فشار ولې سټیج نه لرم د سټیج هغه ته راځم چې سټیج نه لرم هغه ته خبره کومه. څلورمه مسله چې کله اقتصادي فشار تاثیر ونه کړ کله ټولنیز فشار تاثیر ونه کړ کله د مهاجرینو د ټولنیز چوکاټ کې کله چې بیا په دغه ترڅنګ په سیاسي چوکاټ کې تاثیر ونه کړ راغی په افغانستان باندې د جګړې د تپلو لپاره نظامي اقدام ترسره کړ. زه تا ته وایم محمدي صاحب په زغر دا خبره درته کوم په بارډر باندې په دغه فرضي کرښه باندې د مجاهدینو پوسټا یا ټاور دته مخامخ پروت ده دی په هغه باندې ټک نه کوي راځي په امید روغتون په کابل کې بمباروي راځي په څمکنیو کې یو عام وګړیو کور بمباروي راځي په کونړ کې یو د عام کور بمباروي. غواړم دا خبره تکمیل کړم. دا د څه لپاره احساساتو د راپورته کولو لپاره افغانستان په یو جګړه کې د ښکېلولو لپاره د افغانستان په وړاندې باندې د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره تر پرون نه پورې د صوبه سرحد پښتونخوا نارامه وه نن د سیند هم نارامه سوی ده. خپلې ناکامیانې ولې پټوي ولې په افغانانو باندې تور پورې کوي؟ د تا خبره په دې کې وه چې ولې د افغانستان هغه مهم سوال ده مهمه ده په هغه باندې بیا درته راځم. قاري صاحب ولې پاکستان بیا بمبار کړلو همدومره پوښتم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسې ته او قدرمنو میلمنو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه به یو 2 دقیقې ستاسې واخلم. د هر څه نه مخکې د پاکستان جنگ د افغانستان سره دا موږ تاسې ګورئ په دې بحثونو کې په ځلونو دغه بحث کړی ده چې د موږ او د دوی ستونزه په کوم ځای کې ده. هغه ستونزه موږ تاسې درک کړې ده او پوهیږو چې د موږ د دوی جنجال ستونزه په کوم ځای کې ده. زه وایم چې د پاکستان سره د موږ مشکل حل کېدونکی نه ده. موږ ته څه کړل پکار دي؟ مهم اصل همدا دی. مهم اصل دا ده ګورې دا نن 40 کسان شهیدان شوي دي. شپږ کسان شهیدان لرو یو سلو 3 زخمیان لرو. دا ګوره ډېر ممکن امار نور هم لوړ شي. دا ډېر لوړ ارقام دي. دا په دولتونو په منځ کې دا ډېر لوړ ارقام دي. موږ تاسې د جګړو سره دا 40 کاله عادت شوي یو د دې وژنو بمبارونو سره عادت یو موږ تاسې دا شی لوړ نه ښکاري خو واقعیت کې دا ډېر لوړ رقم ده چې د دشمن یا د ګاونډي تیارې الوتکې راځي او دا بمبار کوي په دومره لوړه سطحه خلک وژني په دومره لوړ تعداد. زه وایم چې موږ تاسې ځینې مشکلات لرو په کور دننه موږ ځینې ستونزې لرو خو راځئ چې د نورو دولتونو نه یې زده کړو. زه په کور کې دننه ستونزه لرم جنجال به لرم مشکل به لرم خپل منځ کې به موږ تاسې اختلافات لرو خو کله چې دغسې یوه مسله منځ ته راتله نو بیا د دشمن ته برلاستی به نه جوړیږو د دشمن سره به همکار نه جوړیږو خپل وطندار ته خپل نظام ته پیغور نه ورکوو. ته نن لګیا یې ته ماته پیغور راکوي چې ته ولې د پاکستان ځواب نه وایې. ته ماته وایې چې ولې هغه ملا یعقوب دې څه شو پلانی دې څه شو پلانی دې څه شو ورکه پاکستان ته ځواب. او ناست په اروپا کې ناست په امریکا کې 20 کاله دلته ته واکمن وې 20 کاله دلته ستا نظام و په ډي ډي آر ته د وسلې تسلیم کړې سټینګر میزایل د په امریکایانو په 15,000 په 2,000 ډالر خرڅ کړل وسایل د تجهیزات د کباړ کړل هر څه د منځه یوړل. نن ته ماته لګیا یې ماته وایي چې ته ولې پاکستان ته ځواب نه ورکوې. ځواب راځي همدې خبرې ته د ځواب څه دی راځئ ولې ځواب نه ورکوي. زه وایم چې راځئ د ایران د ملت نه یې زده کړو. ګورئ د ایران ملت موږ تاسې دا فکر کول چې دا یو ډېر پاشلی ملت ده او دغه د ایران نظام به ډېر زر د منځه یوسي. ګورئ په میلیونونو میلیوني مظاهرې به وي داسې خلک به چې میلیونونه خلک به یوې مظاهرې ته راووتل خلک ووژل شول. ولې کله چې اسرائیل او امریکا په دوی برید وکولو تاسې یوه مظاهره د ټول ایران په سطحه ولیده یو 15 نفر مو چېرته ولیدل چې راټول شوي د ایران د حکومت خلاف یوه چیغه کړې وي د امریکا او د اسرائیلو په ملاتړ یوه خبره کړې وي په سوشل میډیا کې مو ولیدل یو هغه رضا شاه پهلوي اسرائیلی د هغه هلته کېنولی ده
هغه ناست دی، هغې نه ما سوا تاسې څوک ولیدل؟ کور نه مو ولیدل. ولې؟ ګورئ محمدي صاحب یو دقیقه وخت راکوئ. ولې؟ هغه ملت یې راټول شو. زه وایم چې ګورئ راځئ موږ تاسې جنجالونه خپل دي، خو د پاکستان په مقابل کې، د دشمن په مقابل کې، پاکستان ګورئ زما دشمن ده، زه طالب یم، دا طالب د دې دشمن ده، هغه انجینر د هغې دشمن ده، ته یو ژورنالیست ستا دشمن ده. پاکستان زما ستا سره، زما ستا د رنګ، زما ستا د مذهب، زما ستا د قوارې، زما ستا د قوم په مناسبت دشمني نه لري. زما ستا سره د جغرافیې سره یې دشمني ده. په دې جغرافیه که ته اوسېږم تا سره یې دشمني ده، که زه اوسېږم که هر یو اوسېږي. زه یوه خبره کوم، ګورئ محمدي صاحب، زه وایم چې د پاکستان سره موږ تاسې راځئ احساساتي برخورد ونه کوو. پاکستان بمبار کوي، موږ یې په خپل چوکاټ کې په خپلو امکاناتو چې نن یې لرو جواب ورکوو. سبا ته چې کوم امکانات لرم، سبا ته سبا په امکاناتو کې ځواب ورکوم. 10 ورځې وروسته چې کوم امکانات لرم، هغه د 10 ورځو امکاناتو ځواب ورکوم. راځئ پیغورونه نه تېر شو، راځئ نظام ته دا پیغور ورنکړو چې ولې ته پاکستان ته ځواب نه ورکوې. کور جابات مننه. بیا درته راځم قاري صاحب. مومن صاحب، زه څو عکسونه تاو ټول نړۍ ته ښایم. دا پاکستان بیګا اعلان کړی دی چې موږ په افغانستان کې ټي ټي پي په نښه کړي دي. ټول دنیا او نړۍ به دا ویني. دا یو، دا ما مشت نمونې خروار راخیستې، دا هم بل، او دا هم هغه د 6 میاشتو ماشومه ده. زما سوال دا دی چې آیا دا ټي ټي پي دي؟ آیا دا ترهګر دي؟ او دا نړۍ که دغه ورته ترهګر وي نو چوپه خوله ده پرې، او که دا ترهګر نه وي ولې دوی غږ نه پورته کوي؟ ګورې محمدي صاحب، دا انځورونه ما مخکې چې یادونه درته وکړه، د ماشومانو انځورونه هم چې ولیدل، واقعا ما تا ته مخکې یادونه وکړه چې نړۍ او نړیوال سازمانونه هغه د بشر لپاره هیڅکله وخت دوی کومه دایه چې لري هغه دروغینه دایه ده. دا ماشومان وګورئ چې هر انسان وي، مسلمان خو پرېږده، زړه یې ورته ټوټه ټوټه کېږي. زه پاکستان ته وایم، وبخښئ ته دا ما ته راکړه، زه پاکستان ته دا وایم چې محمدي صاحب، دا چې ته ټي ټي پي دته وایې، هغه په کراچۍ کې چې ته امنیت هم نیسي او ته وایې چې ډېر لوی ښار د پوځ هم لري، استخبارات هم لري، په هغه ځای کې د 10 کسانو د یو موټر بم زور د نه رسیږي، په هغو باندې د زور نه رسیږي، راځئ په دې ماشومانو د زور رسیږي. خو له دې معلومیږي چې د دوی هدف څه دی. که دوی کولی شو د کراچۍ برید مخه به یې نیولې وله، خو د کراچۍ په زړه کې، په ښار کې پرې برید وکړه، عسکر یې ورته ووژل، هر څه یې ورته وکړه، خو د برید مخه یې ونه شو نیولی. دوی هدف دا نه ده چې دلته ټي ټي پي کې ټي ټي پي وایي، دوی به اوس اسناد مخکې کړي ول، ثبوت به یې ښکاره کړی وی، که شفاخانه، که روغتون، که هر ځای ویشتلي پکې ملکي کسان یې په نښه کړي. دلته هم چې تاسو وګورئ اکثر همدغه ماشومانو زنانه دي چې په توره شپه کې دوی په شهادت ورسول. خو هېڅکله وخت هېڅ یو هېواد دلته اوس غږ پورته کوي نه. دلته خصوصي صاحب یو بحث وکړه، خو زه یو څه وایم چې کور دننه په افغانستان کې موږ او تاسو د افغانستان او د پاکستان په جګړه کې وحدت وښوده. هیڅ چا مخالفت ونه که، هیڅ چا هم غږ پورته نه که. لکه څنګه چې د ایران په جګړه کې ایرانیان راپورته شول، همدغسې زموږ او تاسو په لویو ښارونو کې ملاتړ اعلان شو، لاریونونه وشول، هیڅ څوک هم غږ پورته نه کړي. او وروسته له دې هم زه دا غږ کومه، که هلته تاسو په نښه کېږئ، له دې معلومداره خبره ده چې هغوی غواړي چې دا خلک راپورته کړي او افغانستان بیا یو جګړې خوا ویسي، افغانستان بیا نفاق خوا ویسي، افغانستان بیا اتفاق و اتحاد خراب کړي، د افغانستان پرمختګ بیا مخه ونیسي. د دوی هدف هم دا دی. که هدف دا نه وي، ولې نظامي ځایونه په نښه کوي نه، چې راځي ملکي کسان په شهادت رسوي. خو دوی هدف هم دا ده چې خلک راپورته کړي، او خلک هم حق لري، په دې کې زه نه وایم، دوی غچ اخیستنه په نظام باندې فرض عین ده چې باید غچ واخیستل شي. خو دا چې غچ څنګه اخلي، دوی خپله پالیسي، خپله استراتیژي لري، په دې باندې خبرې زه نه کوم. ولې اوس دې ته په کار ده چې موږ او تاسو ځان جوړ کړو. صحیح ده، زه په دې وایم چې دغه د دې ماشوم چې اوس موږ ګورو په شهادت رسېدلې، د دې زنانه دا 45 کاله جګړه چې په لاره اچولې وله په افغانستان کې، که هغه داخلیان ول که هغه بهرنیان ول، د دوی پر غاړه دي، د هر قطره وینه به د دوی نه پوښتنه کېږي. ځکه موږ او تاسو چې اوس در بدره یو، اوس چې موږ او تاسو خاک به سره یو، اوس چې موږ صحیح دفاع یې نشو کولی، په حزبیانو، وحدتیانو، جمعیتیان، چې هر څو ګل شولیان، چې هر څو ګل د دې خاورې
وسلې په همدغه پاکستان باندې خرڅ کړې، همدغه پاکستان چې اوس په موږ باندې بمبارد کوي، جیټې راپورته کوي، همدغه جیټې خرڅ کړې، د دوی هر یو به ځواب ورکوي. زه تا د نړۍ خبره وکړه، ما تا ته مخکې خبره خلاصه کړه چې نړۍ ستا په غم نه خوري. د لیوانو دره ده، دلته به ځان به زمری جوړوي. زمری په ځواک جوړیږي، زمری په تخصص جوړیږي، زمری په علمیت جوړیږي، زمری په تکنالوژي جوړیږي. ایرانیانو که مشر ووژل سو، په شهادت ورسېده، غږ یې پورته نه کړي، هېڅوک ونه تښتېدل له جګړې نه. که وزیر و، که متخصص و، که انجینر و، که ډاکټر و، په یو غږ د امریکا غوندې یو ځواک، یو قدرتمند هېواد ته یې ځواب ورکړه. موږ او تاسو هم وروسته له دې باید په دې فکر وکړو او له ایران نه درس واخلو چې څنګه دفاع باید بیا درته راځم. هوتک صاحب مخکې د خبره پاتې سوله. ما مهمه نقاطو ته په وروستیو برخه کې د دې لپاره چې موږ لکه څنګه چې خوشي صاحب تر یو حده پورې تکمیل کړله، د احساساتو په سر باندې د نن داسې یوه جګړه کې چې تکتیکونه استفاده کیږي، داسې ستراتیژیان یې د هغه لپاره په ای او بي او سی ګروپونو باندې ویشلي وي، داسې چې اجرت یې د پروژې د تطبیق لپاره له نورو لویو بادارانو نه اخیستی وي، داسې یو ناخلفه ګاونډي، داسې ناخلفه رژیم سره چې خپل ملت یې د دوی له موجودیت سره په سطور راغلی وي، ورسره بدبخته وي، پالیسي یې نه مني، جبر او اکراه یې په وړاندې باندې موجوده وي، په وړاندې یې دهشتګردي ویره اچونه نوم ورته کېښودل کېږي، او د دې تقاضا هم ترې لري چې دا ملک او یا دغه خپل ملک په ټوله اډانه کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کړی وي. زه وایم چې نه یوازې داسې د سیمې په سطحه باندې اعتبار او اعتماد نه لري دا هیواد او دا رژیم یې، خپل ملت ته هم کوم باورمند نظام نه ده. نو ځکه لکه هغه وضعیت کې چې بیخي خراب حالت ته تللی وي، په هره خوا کې دننه د بل چا په ولکه کې وي او د خپل ملت او د خپلو وګړو او د خپلې سیمې لپاره اور اچوي. زه مطمئن یم په دې باندې چې کوم کار چې د پاکستان رژیم ترسره کوي دا نه د نړیوالو یا د ملګرو ملتونو د قواعدو سره مطابق عمل ده، بلکې یو بزدلانه عمل ده. نه یې داسې شاهکاري کړې ده چې مقابلې ته مخامخ په جګړه کې ښکیل سي، او لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړله چې نظامیانو سره ښکیل پاتې سي، چې جواب وویني، راځي په ملکي اهدافو باندې لاس پورته کوي. په دې برخه کې هم یو بزدلانه عمل بللی سو. بله مهمه نقطه پکې دغه ده چې خپله د پاکستان رژیم په دې سره د خپل ځان لپاره د لویو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د سیمې انفصال غواړي. هر کله چې محمدي صاحب په سیمه کې دننه په اقتصادي لحاظ باندې پرمختګونه راغلي، لکه د اوس وختو کې چې د افغانستان اسلامي امارت د منځنۍ اسیا هیوادونو سره یا په نورو برخو کې اقتصادي پرمختګونه رامنځته کړي دي، دوی یو نظامي یا امنیتي سوژه راوړاندې کړي او په دې ځای کې له هغه نه استفاده کوي. بله یوه مهمه نقطه یادومه درته، دوی دا جګړه په پښتونخوا کې محصور کړې وه او دا نن نه وه. یعنې ټي ټي پي موجودیت له دې موضوع نه چې دوی وایي چې ټي ټي پي په افغانستان کې ده، دا ټي ټي پي د 1400 کلونو په اوږدو کې دا د پاکستان د رژیم په وړاندې باندې د مقابلې له امله رامنځته سوی ده، او دا هغه څه ده چې دوی پر یو نوع باندې په خپله خاوره کې لوراوه. کله چې دا رامنځته سه، له هغوی سره مقابله رامنځته سوله، دوی له هغوی سره غرض نه درلوده. کله چې له دې خاورې نه ووځي، بل چېرته بیا انحراف د اذهانو کوي په افغانستان کې دننه جګړه رامنځته کوي، هدف رامنځته کوي تر څو احساساتو سره لوبه وکړي او یو جګړه وتپي. مننه. خوستی صاحب، د پاکستان پر لپسې بریدونو ته د کابل چوپتیا آخر څه پیغام لري؟ آیا د ځان جوړونې لپاره اقدامات کیږي او که د مناسب ځواب وخت لا نه دی را رسېدلی؟ ګوره محمدي صاحب مخکې میلمنو هم یادونه وکړه، موږ تاسې ډېر وخت د مسایلو سره احساساتي برخورد کوو. د مسایلو سره احساساتي برخورد نه ده پکار. خوستی صاحب، په دې ځای کې یو مداخله کوم. هر ورځ جنازې پورته کوو. د پاکستان د وروستیو بریدونو نه تقریبا د مومن صاحب د خبرې مطابق 900 کسان په شهادت رسېدلي دي. آیا دا اوس هم احساساتي برخورد دی؟ نه. ګورئ، اوس هم افغانان چې د غچ غوښتنه کوي، آیا دا احساساتي برخورد دی؟ نه، د غچ امارت اخیستی دی، وابه دلته عزم موجود ده، اراده موجوده ده، یو کرکه موجوده ده د دې هیواد په خلاف. دا کفایت کوي، عزم کفایت کوي، اراده کفایت کوي. دا چې نوعه دی غچ به څنګه وي، په کوم ډول واخیستل شي، دا باید فیسبوک ته پرېږدو، راځئ نظام ته پرېږدو. دلته یو نظام شتون لري، هغه نظامي ځواکونه لري، نظامي پالیسي لري، ستراتیژي لري. په سرحداتو کې په زرګونه په لکونه مسلح افواج لري. مجاهد ماته ویلي که کابل ویشتل کېږي، اسلام آباد ویشتل کېږي. بالکل همدا پالیسي ده؟ همدا پالیسي ده. ګورئ، زه یوه خبره درته وکړم.
د ایران او د عراق په جګړه کې یا د ایران او د اسرائیلو په جګړه کې ما یو بل بحث کې دا خبره کړې چې تر ډیره وخته پورې زموږ ذهنیت دا و چې د ایران او د اسرائیلو جنگ چې دا زرګري جنگ ده. د ایران امریکا مخالفت دا زرګري مخالفت ده. ولې؟ ځکه څنګه چې لازم او هغه شانتي ځواب ایران دوی ته نه و ورکړی په دې ټول د 13 کلونو کې. ځکه ایران ځان جوړولو، ایران په ځان جوړونه لګیا و. زه یوه خبره کوم، ګورئ موږ امریکایانو مو وژلو، امریکایانو هم موږ دغسې په وحشت بمبار کړو، ولې نتیجه یې موږ تاسې ولیده. الحمدلله موږ ته الله تعالی ازادي راکړه، موږ ته الله فتح راکړه. ګورئ زه وایم چې پاکستان دلته خلک ووژل، په 13-4-5 کلونو کې بمبارونه وکړل، وحشتونه یې وکړل. دا یوازې موږ تاسې سره نه دی کړي، دا خپل ولس تاسې لاړ شئ پښتونخوا ته لاړ شئ، په پښتونخوا کې په یو کور باندې میزایل ور وشړي، د یوې کورنۍ 15 کسان په شهادت ورسیږي. کور دی آباد. ګورئ زه یوه خبره کوم محمد وقفه اخلو، همدې خبره ته بیا درته راځم. د آخري خبره تکمیل کوم. زه وایم چې د پاکستان نه به غچ اخیستل کیږي، خامخا به اخیستل کیږي. د پاکستان په وړاندې چوپتیا نه ده غوره شوې. د پاکستان په وړاندې چوپتیا دا د هیڅ افغان ضمیر نه مني او نه به یې ومني. دا چې نوعه د غچ به څنګه وي، څه ډول به اخیستل کیږي، راځئ چې نظام ته یې پرېږدو، راځئ چې دفاع وزارت ته یې پرېږدو. کور دی آباد. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. مومن صاحب، ستاسو په اند تر دې وروسته به د افغانستان په بهرني سیاست کې باید اوسنی لومړیتوب څه وي؟ د دغه کړکېچ مدیریت که د نړیوال ملاتړ جلب؟ دې کې شک نشته چې د نړیوالو توجه باید جلب سي. افغانستان هم یو له هغه هیوادو څخه ده چې اړتیا لري اړیکو ته. هر هیواد سره باید اړیکې پراخه کړو، مشروعیت ترلاسه شي، ځکه چې د مشروعیت مسله ډیره مهمه مسله ده. دا نن چې پاکستان بریدونه کوي، جرأت کوي، ډیر مسایل دي چې زموږ او تاسو حل نه دي او دا باید حل کړو. په بهرني سیاست کې بیخي متوازن سیاست او اقتصاد محوره سیاست بهترینه سیاست ده چې په افغانستان کې باید هغه پر مخ لاړ سي نړیوالو سره، که غرب ده، که اروپا ده، که آسیا ده، که هر یو بله سیمه ده، له هغه سره باید موږ او تاسو متوازن سیاست ولرو. نړیوال توجه باید جلب سي د افغانستان لپاره، ځکه افغانستان ما مخکې یادونه وکړه 15 کاله جګړه یې تېره کړې. د افغانستان غواړي چې له هر هیواد سره اړیکې پراخه کړي. د موږ اړیکې پراخېدل په دې معنا ده چې کولی شو ورو ورو ځان جوړ کړو. که چېرته دا اړیکې نه پراخه کیږي، موږ او تاسو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي، ډېرې نورې ستونزې راولاړېږي چې بیا داسې ګاونډیان غوندې چې اوس موږ یو داسې ګاونډی تر څنګ لرو. زه همیش وایم چې لکه څنګه چې د فلسطین په څنګ کې اسرائیل ده، موږ په څنګ کې پاکستان دی، نو موږ مجبوره یو له دوی نه خلاصون نه لرو. د خلاصون یوازینی لار زموږ همدا ده چې افغانستان باید په خپو ودرو. افغانستان باید د یو ځواک څښتن سي. افغانستان باید نور پرې نږدي چې تحمیلي جګړې په موږ باندې وتپل شي. افغانان باید نور په اتفاق او اتحاد سي، باید یووالی ترلاسه کړي. په کور دننه باید ستونزې د افغانانو حل شي، د افغانانو غوښتنې باید ومنل شي. دا باید ټول مسایل حل شي تر څو موږ وشو کړی د دغسې یو ګاونډیانو مقابله وکړو. که چېرته موږ او تاسو په ډلو ډلو وویشل سو، دا بیا د دوی هدف ده، د دوی ستراتیژي ده چې افغانان په ډلو ډلو وویشي. افغانان همیش په ډلو دوی ویشلي دي او خپل ګټه یې ترلاسه کړې ده. خو الحمدلله کور دننه افغانان په دې پوه شوي دي چې زموږ دښمن څوک دی او موږ باید څنګه مقابله وکړو او موږ باید څه وکړو. کور دننه کورنۍ دنده مو څه ده، په دې باندې موږ پوهیو. محدود افغانان چې زه هغه ته د افغان نوم نه ورکوم، هغه کسان دي چې هغه له افغانیت نه منکر دي، انسانیت او اسلامیت نه منکر دي. هغه نه د افغانستان په ګټه خبر دي، نه د افغانانو ګټه غواړي، نه د افغانستان پر تګ غواړي. یعنی هغه محدود، هغه ټولو ته معلوم دي چې هغه څوک دي، څه غواړي د افغانستان لپاره. په دا 40 کالو کې افغانستان ته څه کړي دي، په دا 20 کالو کې افغانستان لپاره یې څه کړي. هغه اوس هم د نورو تریبیون، د نور لاوډ سپیکران دي، سپیکر د بل چا ده خبرې دوی کوي، د افغانان و پر ضد غږیږي. تو خدای دغه ما ماشوم وښوده، د ماشومان چې تا وښودل، دې ته زه وایم د دوی ځواب څه دی؟ د دوی دا په شهادت رسیدلی دي.
اوس هم د هغه هیواد په دوی طرفداري او ملاتړ کوي چې موږ ماشومان وژني. دا خو طالب نه دی، دا خو ټي ټي پي نه دی. د دوی ولې ملاتړ نه کوي؟ ولې غږ پورته کوي نه؟ ولې د پاکستان دغه کوم جنایتونه چې دي ولې دا ټول نړۍ ته نه ورښیي؟ زما ځواب دا ده چې دوی اصلا د افغانستان د ګټو لپاره کار نه کوي، نه د افغانانو له غم مړه دي. دوی په نوم افغان کله چې د امتیاز خبره سی بیا د افغان په نوم امتیاز اخلي، د افغان په نوم چوکۍ اخلي، د افغان په نوم قدرت ترلاسه کوي. نور د افغانانو له غمه مړه نه دي چې دوی راسي د افغان غږ پورته کړي. په ملګري ملتونو سازمان کې زه دا وایم که د اسلامي امارت اوس استازی نشته، ته خو هلته شتون لرې، ته د دې ځواب باید د ده غږ پورته کړي په ملګرو ملتونو سازمان کې چې نن کوم جنایت ترسره کړی دا په افغانان یې وژلي، په شهادت یې رسولي دي. ته هلته د افغان د استازیتوب په نوم په ملګرو ملتونو سازمان کې ناست دی. که فایق درته هدف مې فایق ده چې د تیر نظام په اوس په استازیتوب ناست ده. دا نه طالب ده، نه ټي ټي پي ده، نه تروریست ده. دا هغه مسکین خلک دي، افغانان دي چې هغه په کور ویده په شهادت یې رسولي. د دې غږ باید پورته کړو، پرې نه ږدو. په ملي مسایلو کې باید هر افغان ولاړ شي. هر افغان باید د خپل د خاورې څخه، د خپل د افغانانو څخه د دفاع لپاره ولاړ سي. عقدې باید پرېږدو. په دې وخت کې عقدې څه ګټه کوي زما او تا لپاره؟ زما او تا افغانان وژل سوي دي، عقدې ولې وپالم؟ زما او تا افغان وژل سوی ده، په شهادت رسېدلی دی. د دې د قدرت سیاست باید دا لرې پرېږدو. ملګري ملتونو سازمان، نړیوال سازمان، بشري کمیسیونونو باندې غږ کومه. سیاسي مسله باید یو خوا پرېږدو. تاسو په خپله وایئ چې سیاسي مسله پرېږدو، بشري مسله. که بشري مسله یې خو دغه د بشر، دا څوک ده؟ دا بشر نه دي، دا نور څوک دي، بل مخلوق ده. کورابت هوتک صاحب فکر کوي رښتیا هم موخه امنیتي ده که له افغانانو سره د پاکستان تلپاتې د دښمنۍ پالل؟ پاکستان او د افغانستان دښمني ما په ابتدا کې یادونه وکړه، نه اوسنۍ ده، نه وروستۍ ده او نه یې پیلامه ده. په دې عنوان باندې یعنې اوس هم هماغه دښمني پالل کېږي؟ دښمني پالل کېږي. اصلا ته شل کلن تیر بهیر کې په 33 میلیارډ ډالرو باندې د افغانستان د اشغال حمایت کاوه که نه، په لوجستیکي لحاظ باندې. همدغه اشغال ته د زمینه نه وه مساعده کړې. د ده له جغرافیې نه په افغانستان کې دننه بمبار کېده که نه؟ 15913 بریدونه شوي وو یوازې د پاکستان له جغرافیې نه. بیا له هغه نه وروسته چې دا کومه تخیه له دې ځایه کېدنه دا ټوله پاکستان ته وسوله که ونه سوله. مخکې خوستي صاحب اشاره ورته وکړله د تیر شوروي نظام د له منځه تللو نه وروسته په افغانستان کې د ګډوډیو راوستل او ټول ساختار د کباړ په بیه باندې ده واخیسته که وایې نه اخیسته؟ د کباړ په بیه باندې یې واخیسته. چاپ یې خرڅ که. خو دغه بدبختو خرڅ کړل چې دا اوس دغه مخکې چې مومند صاحب ورته ویلي، همدغه بدبختو پې خرڅ کړه. همدغه خلکو پې خرڅ کړل چې څوک لیډر و، څوک رهبر و، څوک د شر و فساد په لمن کې لوېدلي خلک و، د ټول افغانانو ګریوان یې وشکاوه. که تېر امارت نه وای راغلی، افغانستان په نامه باندې افغانستان پاتې کېدلی نه او دا د پاکستان نقشه وه. نو ځکه وایم چې د پاکستان دښمني اوسنۍ نه ده. ځکه وایم چې د پاکستان جنګ ته یوازې د دغه د 23 کسانو شهادت رسونه نه ده، د 135 کسانو زخمی کېدنه نه ده، د 400 معتادینو د درملې لپاره راوستلو افغانانو شهادت رسونو نه ده. د همدې لپاره یې په لویو سټیجونو، په لویو برنامو کې یو هیواد چې خپل پوځ یې په 15 میلیارډ ډالرو باندې د امریکا له خوا نه تغذیه سوی وي، جوړ سوی وي او د سیمې د بې ثباتۍ لپاره یې په لاره باندې لکه د اسرائیلو په شکل باندې د یوې جغرافیې لپاره د مهرې په توګه باندې استفاده کوي. څه ګیله تېر لرو چې دی به له موږ سره ورورګلوي وکړي، دی به له موږ سره حسن همسایهداري ولري، دی به د ملګرو ملتونو د قواعدو مطابق له موږ سره عمل وکړي. یو شي ته زه غواړم چې لږ وضاحت وکړم. مهرباني. چوپتیا اصلا په افغانستان کې موجوده نه ده او افغانستان وګړي د چوپتیا سوال د ولس و. ما هم ځکه چې زه د ولس زه وایم سوال تر مسؤل ورسوم. د هر یو بمبار په مقابل کې دننه انزجار د پاکستان په وړاندې باندې لس چنده سوی ده. په دې باندې د پاکستان پوسی یعنې ملت یې واحد کړی دی بې له وحدت نه. هغه کرکه چې د پاکستان د دغه رژیم په وړاندې باندې د افغانستان او د پاکستان په ملت کې را پیدا شوې ده، دا ټول د دغه کردو سبب ده. دا د همدغه کردو له وجې نه ده. علت یې پکې دغه ده. دا چپ پاتې کېدلی نه دي. زه چې نن دا مومند صاحب په دې ځای کې او همداسې خوستی او د موږ راټول اورېدونکي او لیدونکي چې په دې مورد باندې خبره راسره کوي، دا به ته راسره ومنې چې د پاکستان په وړاندې باندې د پخوانیو 20 کلو نه را په دې خوا په دغو 15 کلو کې چې څومره کرکه ور اضافه شوې ده، دا به تاریخ ولیکي چې څومره د پاکستان په وړاندې کرکه اضافه ده. بله مهمه نقطه ده که نظام چپ پاتې شوی را تا نه دي لیدلي چې نظام چې خپلو امکاناتو سره استفاده کړې ده. زه به یو بل مثال درته راواخلم. امریکایانو په افغانستان کې جګړه کوله، د جګړې په وړاندې باندې د امکاناتو کله کله څوک وایي چې ایران راغی امریکا یې ماته کړله. ایران ډرون تیاري درلودلې، ایران تسلیحات درلودل، دربور د راکټونو یې درلودل. دغه تر څنګ یې 4 تر 15 کالو پورې
آمادګي یا د 40 کلو په شاوخوا کې دننه فوق العاده نظام د دې لپاره سوق کړی و چې دی به مقابله د غرب کوي او د خپلو منابعو نه به په عمیقه توګه استفاده کوي او افغانانو د امریکا په وړاندې باندې په خالي لاس باندې 20 کاله مبارزه وکړله. نو امریکا افغانانو ماته کړې ده که ایرانیانو؟ نه، په سیمه کې دننه امریکا افغانانو ماته کړې ده، په خالي لاس یې ماته کړې ده. یوه نقطه او دا نه وایم چې ماته کړې ده، جنگ فزیکي جنگ یې ورسره خلاص کړی ده، هغه امریکایانو بند کړی ده د 18 میاشتو مذاکراتو نه مخکې. ولیکن اقتصادي همدغه رقم دغه سرانرویګانې چې پاکستان یې تطبیقوي دا سته. بله د چوپ پاتې کېدلو یوه نقطه بله درته یادوم. محمدي صاحب د سیمه ییز په چوکاټ په سیاست په چوکاټ کې دننه افغانستان له پاکستان نه میدان وړی او دا یو واقعیت ده چې تېر وړی ده، ځکه به جنجال جوړوي. پاتې کېږي په نړیوال سیاست کې دننه. زه امید لرم چې دا اړیکې که سمې سوي پاکستان به د هېواد په توګه به وي، نور به جدي امکان نه لري چې دا یې بېرته ورغوي. بیا درته راځم. خوستی صاحب، د افغانستان پر وړاندې د پاکستان ستراتیژیک عمق ته په کتلو سره لا هم باید دا باور ولرو چې پاکستان پردی پروژې اخیستې دي؟ دا واقعیت د پاکستان تاریخي لحاظ پاکستان تاریخي شالید که تاسې وګورئ، دا یو سوال ولې موږ تاسې نه راپورته کوو، ولې پاکستان اټومي هیواد شو، ولې ترکیه اټومي هیواد نه ده؟ مهم سوال ده. ترکیه د ناټو غړی هیواد ده، د ناټو رسمي عضویت لري او په ترکیه کې چې سیکولریزم کومې ریښې لري هغه پاکستان نه لري. پاکستان په مذهبي افراطیت هم مشهور ده. سره د دې نه بیا هم ولې پاکستان د امریکا او د لویدیځ د سترګو په وړاندې اټومي هیواد جوړیږي او ترکیې ته اجازه نشته چې اټوم بم ولري؟ د دې ولې ځواب څه دی؟ ځواب دا ده چې په ترکیه کې عراق دي، په ترکیه کې د ترکیې نسل نه امریکایان او لویدیځ ډاریږي. هغه نه غواړي چې ترکیه د اټومي هیواد شي. د پاکستان فوز چې د کوم نسل په لاس کې ده هغه 6 نسله 7 نسله تر 10 نسلو پورې هغه امریکایي غلام ده، هغه د لویدیځ غلام ده، هغه نه ترې ډارېږي. پنجاب د دغې پنجابیانو تاریخ چې تاسې وګورئ، د پنجاب د فوز دا 270 کاله کېږي چې دغه فوز جوړ شوی ده. 270 کاله کېږي چې د دې ټول ډیسپلین، نظم، د دې ټول هغه نظامي هر څه چې دی هغه د برطانیه او د امریکا په لاس کې دي. نو ولې امریکا ترې وډار شي؟ ولې په ټوله اسلامي نړۍ کې واحد ملک پاکستان د چې اټوم بم لري؟ ولې بل څوک نه لري؟ بیا د دې ولې ځواب څه دی؟ علت دا ده چې هلته امریکایان او لویدیځ په دې مطمئن دي چې دا خلک د موږ غلامان دي، د موږ اولادونه دي، د موږ مخلصین دي. په دوی کې داسې سړی پیدا کیدی نشي چې دغه اټوم بم د کافر په خلاف وکاروي. دوی ته پروژې د نسل نه ورکړل شوي دي. لومړی نړیوال جنګ کې دا نوکران وو، جنګي نوکران وو. په دویم نړیوال جنګ کې دوی جنګي نوکران وو. په فلسطین کې دوی جنګي نوکران وو. په افغانستان کې دوی جنګي نوکران وو. په هر ځای کې چې لویدیځ جنګ کړی د دوی جنګي نوکران دي. دا د دوی تاریخ ده. امریکایان چې څومره په دوی باور لري، لویدیځ چې څومره په دوی باور لري، د دوی په فوز باور لري، دا په هیڅ چا په یعنې د امریکا د ولسمشر د مرستیال خبره چې یو په ژوند کې مې میرمن مهمه ده؟ ګوره دا څومره د شرم او د عیب خبره ده چې دی وایي چې یو ما په ژوند کې 2 کسان ماته ډېر نږدې، یو مې ښځه ده، یو مې عاصم منیر ده. دا ولې دوی وایي؟ ځکه د پاکستان په فوج کې دننه 6-8 نسله دوی داسې خلک روزلي دي چې هغه امریکا او لویدیځ ته داسې وفادار دي لکه خپله ښځه چې خاوند ته وفاداره وي. تاسې ګورئ په څرګندو سترګو ګورئ دغه جنګ د پاکستان د فوج د پاکستان د ملت د ګټو خلاف ده، د پاکستان د جغرافیې خلاف ده. موږ تاسې په سترګو وینو چې پاکستان په خپله د تجزیې په درشل کې ده. ولې فوج دا نشي درک کولی؟ ځکه فوج ته ملي ګټې مهمې نه دي، فوج ته پروژه مهمه ده. هغه پروژه چې د لویدیځ لخوا دوی ته ورکول کیږي هغه مهمه ده. د فوج چې څومره جنرالان دي، چې څومره فیلډ مارشالان دي، هغه ټول په امریکا او په لویدیځ کې اوسیږي. یو هم په پاکستان کې نشته، ځکه دلته دی موظف ده. د فوز او د پاکستان د فوز اولنی فیلډ مارشال برطانوی و، دویم فیلډ مارشال برطانوی جنرال و. چې پاکستان جوړ شو د جوړېدو نه وروسته اول او دویم فیلډ مارشالان انګریزان و، د برطانیا نشنالیټي لرله. درېیمې څلورمې هغه خلک چې په اول نړیوال دویم نړیوال جنګ کې د برطانیا نوکران وو. دغه خلک دا پروژې ورکول کیږي دوی ته. دا پروژه د افغانستان جنگ پروژه ده. په څرګنده دا جنگ د پاکستان د ګټو خلاف ده. هلته خلک دروازې بندې، خلک د لوږې مړه کیږي، خو دوی ته دا جنګ حل لارو کې بیا درته راځم. مومن صاحب راځئ چې بحث راغونډ کړو. څه کول پکار دی؟ بالکل موږ او تاسو خو په دې بحث وکړو، په دې کې شک نشته چې پاکستان
یو له هغه هیوادونو څخه ده چې افغانستان کې تلپاتې دښمني یې پاللې دی. افغانستان سره هېڅکله وخت پاکستان دوستي کړې نه دی، ځکه یو هم ستراتیژیک په افغانستان کې لري او د هغې تر شا امریکا او بریتانیا نور قدرتونه دي. هر هغه څه چې هغوی پروژې ورکوي هغه پروژې دلته تطبیقوي. اوس مهم پوښتنه دلته دا ده چې موږ ته څه پکار دي، موږ څه کولی شو. په لومړۍ برخه کې خو دا د ټولو افغانانو غوښتنه هم ده او دغه ماشومان چې اوس وژل شوي دي، په شهادت رسول شوي زنانه دي، هرومرو باید غچ واخیستل شي او باید دا یې واخلو. په هر ډول چې وي باید غچ پرې نږدو او دا افغانانو په تاریخ کې نن د غچ امارات چاته ګڼو پېښی نه ده. مسؤلینو ویلي دي چې بالکل. مناسب وخت ته مناسب وخت کې په هر وخت کې چې وي د دې ماشومانو د دې زنانو غچ به اخیستل کېږي او باید هم واخیستل شي، ځکه افغانانو هېڅکله وخت د خپل غچ پور چاته پرېښی نه دی او باید پرې هم نه ښودل شي، ځکه دا لومړی ځل نه دی. یو ځل تاسو ولیده چې په روغتون باندې زموږ او تاسو معتادین هغوی یې په نښه کړه، اوس ماشومانو زنانه یې په نښه کړه. همدغسې د دې وروستی برید نه دی، خو د دې لپاره چمتووالی پکار دی. په لومړی سر کې خو زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم، زموږ او تاسو د نجات لاره یوازینۍ لاره هغه یې موږ او تاسو اتحاد و اتفاق دی. نور موږ او تاسو باید په دې نوم چې دا طالب دی، دا جمهوریتی سو، دا کمونیست سو، دا پرچمی سو، دا خلقي سو، دا شیان باید نور لرې کړو. د یو افغان چتر لاندې د یو مسلمان چتر لاندې باید ژوند وکړو او د ملي مسایلو په مقابل کې باید راپورته شو، حساسه وشو او د دې خاورې لپاره باید نور خیانت باید دې خاورې سره ونیسي، نور جنایت باید دې خاورې سره ونشي. دې خاورې ډېر وزغمل. اوس وخت را رسېدلی دی که موږ هم غواړو د ایران، خو موږ وایو چې ایرانیانو دا وکړه، خو ایرانیانو د خپل خاورې لپاره کار وکړه. ایرانیان چې نن د یو قدرت سره جنګیږي هغه خاورې لپاره کار کړی. هغه څه کړی؟ بهترینه پوهنتونونه اوس په ایران کې دي، تاسو وګورئ. بهترینه منابع، لومړی لاس منابع چې ترجمه کیږي ژباړل کیږي هغه په ایران کې دي. بهترین انجینران لري، بهترین ډاکټران لري، بهترین استراتیژیستان لري. موږ او تاسو هم که غواړو چې دغه افغانستان په خپو ودرو، په دویمه برخه کې یووالي نه وروسته زموږ او تاسو یوازینۍ لار دا ده چې علمیت لپاره کار وکړو، د خپل ځوانان وروزو، که هغه په تکنالوژي برخه کې ده، که هغه په نظامي برخه کې ده، هغه که په سیاسي برخه کې ده، باید دا کار ژر تر ژره وکړو. درېیمه مسله، ډېره بښنه غواړم، په درېیمه برخه کې موږ او تاسو حتی په بهر هیوادو کې چې څومره افغانان هم دي، زه ورته وړاندیز دا کوم چې راځئ داخلي مسایل کې دي، کورني مسایل چې دي، د خبرو اترو له لارې حل کړو. نور پردی پرې نږدو چې زموږ او تاسو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، ځکه د دوی لاسوهنه د افغانستان تباهي ده. کور جواد هوتک صاحب څه کول پکار دي؟ محمدي صاحب د پاکستان سره د خبرو اترو خبره کله د ملکي جرګو په مورد باندې خبره کوي، دا د افغانستان حل نشي راوستلی. غوڅه اراده امارت لري. مهمه نقطه پکې دغه ده چې ملت د دغې غوڅې ارادې ملاتړ وکړي، چې دا یې ثابته کړې هم ده او دا ملت د خپل نظام حمایت وکړي. که نظام خدای ناخواسته شرعي مسله ده، د مسلمانانو لپاره که یو فاسق امام ودرول سي هم د نست امام نه ورته بیعت کول له هغه سره دا ورباندې لازم دي. خو اوس خو الحمدلله موږ خو متدین داسې یو څوک چې له یو ښکېلاک سره مبارزه کړې ده او ازمیل سوي خلک دي راوتلي دي، د افغانستان له منافعو نه نشي تېرېدلی او خپله یې انتخابوي. د دې ملاتړ ته دې ادامه ورکړي. د دې ملاتړ ته چې کله ادامه ورکول کېږي نو موږ وحدت ته رسېدلی سو، او چې کله وحدت ته ورسېدلو موږ امکانات برابرولی سو، او چې کله مو امکانات برابر کړل موږ کولی سو چې غچ واخیستلی سو، او چې کله مو بیا په دې باندې سرمایه ګزاري وکړله نو لکه نوره چې همسایه ملکونو ورباندې کړي دي او خپل ځان یې ثابت کړی د موږ بیا ځان ثابتولی سو. افغانان مېړني او باتور خلک دي، په دې برخه کې دننه وچه ډوډۍ خوري، خو تر اوسه پورې نظام ته ځان نه ده ورپشا کړی. نظام دې په دې باندې پوه سي چې د ملت مخ اړونه بیا د خدای د قدرت مخ اړونه هم د بیا به دغه حمایت نه وي در سره. یعنی نظام مهمه نقطه مې همدغه کې یادوله، د نظام باورمندي د خپلو وګړو د حمایت او د هغوی د پالنې لپاره له ټولو ډېره مهم عنصر ده چې په دې برخه کې باید اقدامات ترسره کړي، لکه د تعلیم د خدماتو، لکه د تجهیزاتو، لکه د اراستۍ، لکه د جغرافیې د راست مسؤلیت، لکه په ډیپلوماتیک بهیر کې، لکه په نظامي بهیر کې، لکه په نورو برخو کې دننه خپل ځان راسته کول او د ملت او د جغرافیه ساتل دا یو مسؤلیت ده، دې ته باید رسېدنه وشي. کور جواد قاري صاحب څه کول پکار دي؟ لکه مخکې چې میلمنو یادونه وکوله، د ملت وحدت او یووالی د پاکستان مات کړی ده او د پاکستان په وړاندې نور ټول اپشنونه په تېرو 40 کلونو کې چې استفاده کړي دي هغه د لاسه ووتل.
پاکستان دلته استخباراتي نفوذ د لاسه ورکړی ده، سیاسي نفوذ یې د لاسه ورکړی ده، اقتصادي نفوذ یې د لاسه ورکړی ده. هغه څه چې په تیرو 40-50 کلونو کې پاکستان په ډیره اسانه استفاده کولی شو هغه نشي کولی. نظامی آپشن چې دا ګوره آخري آپشن ده. بله پاکستان نور اوس آپشنونه نه لري په لاس کې. موږ تاسې راځئ یو موټی شو، راځئ خپل وحدت لکه ښکاره مو چې کړو داسې ښکاره کړو. هغه یو څو څیرې چې د بهر کې ناستې دي، زه د خپلو ملت خلکو ته دا وایم چې دا خلک وپېژنئ. دغه خلک اوس هم پټ سفرونه لري اسلام آباد ته، ځینې څرګند لري ډېر سپین سترګي دي، ځینې پټ سفرونه کوي، اوس هم پاکستان ته سفرونه کوي، اوس هم په ترکیه کې په یو هیواد او په بل هیواد او په بل هیواد کې د آیسای د کرنیلانو د جنرالانو سره مجلسونه کوي، لیدنې کوي ورسره. دا خلک وپېژنئ. پرون زه د پاکستاني د پنجابي په نوم د آیسای د جاسوس په نوم 20 کاله دلته ووژلم. نن دی هلته ناسته د آیسای د کارنیل او د آیسای د جنرال سره ناسته او د دې نظام په خلاف ورسره لګیا ده. زه وایم چې حل لاره دا ده چې راځئ چې یو موټی شو. پاکستان یو ډېر کمزوری هیواد ده. پاکستان د ننه داخل نه که تاسې مطالعه کوئ دا ډېر یو کمزوری هیواد ده. نشي کړی چې د افغانانو مقابله وکوي. دا نن به دوی موږ ووژني، د موږ ماشومان ښځې به راووژني، شهیدان به یې کړي، خو دا بې غچه نه پاتې کېږي. دغه جنګ به موږ ګټو د الله په نصرت، دا به دوی نه ګټي، دا به موږ ګټو. افغانان چا نه دي مات کړي، دوی هم نشي ماتولی. خو یو شی چې ډېر مهم ده هغه دا ده چې راځئ د موږ تاسې داخلي ستونزې خپلې دي، خو د دې دښمن په مقابل کې راځئ چې یو موټی شو. لکه څنګه چې یو موټی دغه خپل وحدت مو په تیر 4-3 کلونو کې ثابت کړو، داسې هغه خپل وحدت دغسې وساتو. د پاکستان په مقابل کې، د پاکستان د تیري په مقابل کې دغسې یو موټی پاتې شو. فکر کوئ د دې وخت را رسېدلی دی؟ دقیقاً د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ باید یو موټی پاتې شو. پاکستان ګورئ تر ټولو زیات چې ویره لري هم دې ټکي نه لري. پاکستان چې اول دلته په افغانستان کې نظامي بریدونه شروع کړل، دوی ته خو دا یو څو کلابیانو دا تمه ورکړې وه چې تاسې چې برید شروع کړئ نظام به سقوط وکړي، موږ به لاړ شو بس هلته به د واک په ګدۍ کینو. کله چې د افغانانو غبرګون ولیدو، د افغان مجاهد غبرګون یې ولیدو، د سیکولر یې ولیدو، د خلقي یې ولیدو، د هر چا غبرګون یې ولیدو، پاکستان ته معلومه شوه چې دا خو د موږ په مقابل کې دا خلک یو موټی دي او دا یو څو تښتېدلي کلابیان چې دي د دوی په توسط دوی نشي کولی چې د افغانستان په داخل کې خپل نفوذ وساتي. مننه. د بحث درنو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور ماباد چې زموږ مننه مو مننه. درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.